अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िया हुक़बा फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नस्वबा क़ाल अरअयत इज़ अवैना इलस्सख़्रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़्कुरह वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ि फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनि मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नक लन तस्ततीअ मइय सब्रा व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला असी लक अम्रा क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वइज़ क़ाल मूसा औ हर कल चेवेल मूसा अलैहिस्सलाम लिफ़ताहु खपल ज़वान शागिर्द ता ला अब्रहु ज़ब न उदरेगम हत्ता अब्लुगा तरदे च ज़ उरसेगम मजमअ द मिलावेदो ज़ाय अल बहरैनि द दो दरियाबुनो औ अमज़िया या बरवानियम हुक़बा तरकलुनो फलम्मा ब्या हर कलचे बलगा अगा द्वाड़ा उरसीदल मजमअ ज़ायद मिलावेदोता बैनहिमा द द्वाड़ो तरमियंजा नसिया नो हेर कड़ल दोई हुतहुमा महेख पल फत्तख़ज़ा पस उनी वला अगा सबीलहु ला रखपला फिल बहरी व दरियाब के सराबा व शांद सुरंग फलम्मा ब्या हर कलचे जावज़ा द्वई अड़वान दे तेर शवल क़ाला नुदौवेल लिफ़ताहु पल शागिर्ता आतिना रावड़ा मुंगता ग़दाअना नाश्ता ज़मुंगा लक़द लक़ीना बेशका उमुंदल मुंगा
من سفرنا هذا نصبا د خپل دی سفرنا تکلیف. قال اغه اویل ارایت آیتا اولیدل اذ هر کله چې اوینا مونږ ناستو الی الصخره د غټ خواتا فإني نسیتو نو بشک ما هیر کړو الحوتا کب وما انسانیه او هیر نکړه مانا الا الشیطانو مگر شیطان ان اذکرا چې ما ذکر کړی وې د اغي واتخذ سبیله او اغه اونی ول خپل لارا فی البحر په دریاب کې عجبا واجبه طریقې. قال موسی علیہ السلام ویل ذالک هم داد اغزای ما كنا نبغي چې مونږ لټولو فرتد بیا غدواړه واپس شول علی آثارهما ونخو د قدمونو خپلو قصصا چې قتلی فوجدا پس بیا اومند دوی عبدن یو بندا من عبادنا زمونږ د بندگانو آتیناه چې ورکړو مونږ دتا رحمتن رحمت من عندنا د خپل ځاننا وعلمناه او مونږ علم ورکړو دتا من لدنا د خپل ځاننا علم یو علم. قال اویل له اغتا موسی علیہ السلام هل اتبعوک آیا پیروی حکم ستا علا پدی خبره ان تعلمنی چې ته زده کړې ماته مما د هغه څه نه علمته چې ښودلی شوي دي تا ته رشدا څه ښېګړه. قال دوویل انک بېشک تبه لن تستطیع هیڅ کله ونه کړی شي معیا ما سره صبرا صبر وکیف تصبر او څنګه به ته صبر وکې علامه باغس لم تحد به چې احاطه نه ده کړې تا په هغې خبره د پوهېدو. قال دوویل ستجدنی تبا بیا مومې ما ان شاء الله کچره وغواړي الله تعالی صابرا صبر کوونکې ولا اعصي او زب نافرمانی نه کوم لکا ستا امرا د څه خبرې. قال دوویل فإن پس کچره اتبعتنی پیروی کې ته زما فلا تسألنی نو تپوس مکوا زمانہ عن شیء د هیڅ حتی تر دې چې احدث ز بیان کم لکا تاتا منه داغینا ذکرن ذکر. سورہ کہف 60 نمبر آیت نواہ 70 پوری نننی درس کے شامل. پدې رکوع کې مشهور واقعہ د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان شوی دا. یو ځلې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت په دربار کې یو څو تپوسونه وکړ. یو یې دا تپوس وکړ چې ټولو کې زیات خوښ او محبوب سړی ستاسو په نس څوک دی؟ الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کم کس زما ذکر ډیر کوي ما ډیر یادوي هغه زما ټولو کې زیات محبوب دی.
دویمې ته تاسو وکړه چې تاسو په نس ټولو کې ښه فیصله کوونکی څوک دی؟ نو الله جل جلاله ارشاد فرمایي هغه کس چې د خپل خواهش پیروي نه کوي بلکې په انصاف باندې فیصله کوي، هغه کس، هغه قاضي، هغه فیصله کوونکی زما ټولو کې زیات خوښ دی. بیا دریم سوال ته نه دا وکړه چې ستاسو په نس ټولو کې لوی عالم څوک دی؟ نو موسی علیه السلام ته الله جل جلاله ارشاد فرمایل هغه کس چې د خلکو نه علم زده کوي او دې سره خپل علم سیوا کوي، هغه زما په نس ټولو کې لوی عالم. نو دغه وخت کې د موسی علیه السلام ذهن ته دا خبر راغلی و چې کېدای شي دې وخت کې په دې زمانہ کې ټولو کې لوی عالم زه یم، ټولو کې زیات علم ما سره دی. نو دا یا ساتئ د موسی علیه السلام دغه خبره د هغې په لحاظ سره بالکل ټیک وه، ولې چې شریعت علم چې څومره موسی علیه السلام سره په هغه زمانه کې یا هر زمانه کې یو پیغمبر سره هغه عمره بل چا سره نه، خدا د شریعت علم و. موسی علیه السلام بیا دا عرض وکړو چې یا الله داسې یو بنده ستا وي چې هغه زمانه لوی عالم دی، نو ما هغه ته ورسوي، زه د هغه نه سجده کوم. ګوره د علم څه انتها نشته، علم یو لوی سمندر دی. د انسان د مقام او مرتبه په دې لاره کې چې رکاوټ جوړ نشي. علما دا لیکلي دي چې دوه کسان علم نشي زده کولی، یو متکبر او دویم مستحیی. متکبر هغه کس چې وایي زه په هر څه پوه یم، هغه چا نه علم نشي حاصل، او دویم مستحیی چې شرمیږي تپوس کولو کې، چا سره مخامخ کېناستو کې چې دی خو زما نه کشر دی، دی خو پرونی بچی دی، زه دنه څه لږ دی، ده ته مخامخ زه سره کېنم، دا مستحیی دی، د شرم وکړو، دی هم علم نشي حاصلولی. نو علم کې موسی علیه السلام سے معمولی شخصیت نو، خو د علم دپاره الله ته درخواست وکړو یا الله چې ما نه لوی عالم دی نو ما هغه ته ورسو، زه د هغه نه څه زده کړم. ولې چې الله تعالی وفرمایل چې زما په نس لوی عالم هغه دی چې د نورو نه علم حاصلوي او خپل علم ورته سیوا کوي. نو علم دا خو یو داسې لوی دریا او لوی سمندر دی چې دا خو چېرته څوک دعوا هم نشي کولی چې ما هر څه زده کړی یا زما هر څه. دا همیشه یاد ساتئ د هر انسان علم هغه کم دی، د هغه جهالت سیوا دی. دنیا په لحاظ سره وګورئ، یو انجینیر دی هغه ته ډاکټرۍ څه پته ده، یو ډاکټر دی نو هغه ته د کامرس د فیلډ څه پته ده، ډاکټر دی او اکاونټنټ دی جوړ کنه هغه څوک بزنس په ولټول تباہ. نو دا شانتي د هر یو فیلډ خپل ماهر خو خپل فیلډ کې خپل میدان کې هم څوک دا دعوه نشي کول چې ما هر څه زده دي. نو انسان ته لږ غونډه کې علم ورکړي شي. او بل د علم دپاره علما دا لیکلي دي وایي ته به علم له خپل هر څه ورکړي، خپل وخت به وله ورکړي، خپل ځواني او خپل عمر به وله ورکړي، خپل آرام او راحت به وله ورکړي، خپل تعلقات هغه به د دې لپاره پرېږدي. نو به علم به تا نه خپله یو ټوکړه درکړي، یو حصه به درکړي، پورا علم هیچا سره نشي. د هر څیز پورا علم صرف الله رب العزت سره. او بیا مخلوقاتو کې ټولو کې زیات علم هغه د پیغمبرانو علم الله رب العزت هغه له ورکړ. نو موسی علیه السلام ته وویل شو چې ته به داسې وکړې، ځان سره به یو مایع دا به
رید پکې پوخ پې کې او ځان سره به توشدان کې کېد او د دریاب سره سره روان شه نو کم ځای کې چې دا دواړه دریابونه یو بل سره ملاویږي دواړه اوبه ملاویږي مجمع البحرین هغې ته ویل کم ځای کې دواړه دریابونه ملاوي لکه څنګه چې د اټک د پل لاندې مونږ وګورو نو دریای کابل او دریای سند یو بل سره ملاویږي یو بل اوبه هم یو بل کې مکس کېږي نه دواړه جدا جدا روان شنې او خړې اوبه جدا جدا روان داسې لږې میانځ کې پکې یو پرده ده نو دغه وخت کې بحر روم او بحر فارس د دې دواړو باره کې روایاتو کې راځي چې دې دواړو کم سنگم و د دې دواړو ملاب کم ځای کې دا دواړه کم ځای کې یو ځای کېدل دغه ځای کې دوی ته نشاندهي وکړې شوه چې تاسو لاړ شئ نو دغه ځای کې به تاسو ته زما خاص بنده ملاوي نو هلته کې به هغه سره ملاقات او د دغه ځای نشانی او نښه درته زه دا وایم چې تا سره کوم دا مې دی دی به ژوندی شي او ټوپ پکې دا ریت کړی مې پوخ کړی مې دی به ستا د توشدان نه ستا د کوم لوښې د ځان سره وړي هغې نه به دی ټوپ کې اوبو ته ولاړ شي بس دغه ځای کې خوا او شا کې هغه زما هغه بنده به نو دغه بنده څوک و روایاتو کې راځي چې دا حضرت خضر علیه السلام نو موسی علیه السلام خپل شاگرد حضرت یوشع بن نون علیه السلام دا د شاگرد او د سره علم زده کو بیا د موسی علیه السلام نه ډیر بعد بیا دې ته هم الله رب العزت پیغمبري ورکړه دا د بنی اسرائیل یو بل پیغمبر خو دغه وخت یو ځوان هلک ځکه دلته راغلی لفتاه موسی علیه السلام خپل هغه ځوان شاګرد ته وویل چې اوس مونږ هلته کې ځو دې ځان سره که اوس روان دي موسی علیه السلام دې ته وی چې زه به مجمع البحرین ته ورسم کوم ځای کې دواړه دریابونه یو ځای کېږي هغه ځای ته به ورسو او هغه ځای کې راته میلاو نشن بس هغې دپاره به زه روان یم په زمانو ټول عمر دی ولني حقوبا دا چې نو لوی زمانې ته ویل شي لوی زمانې دپاره موسی علیه السلام د دې علم حاصلولو دپاره چې هر څومره لوی ما سفر اختیار که زه به ودرېږم نه تر څو چې دغه کس سره دغه عالم سره زه میلاو نشم د هغه نه څه زده نه کوم بیا وایي چې دی دغه ځای ته رسېدلي دي نږدې شوي ظاهرت په میلونو سفر یې وکړو ستړي شو نو موسی علیه السلام او حضرت یوشع یو لوی ګټ یو ولیده یو لوی چټان و ګټ و نو هغې باندې داسې نور د شا د طرفه نو سوری جوړ شوی نو دغه سوري کې چې نو موسی علیه السلام یوشع ته وویل چې مونږ دلته لږ کینو ولې چې مونږ ته په دې لاره کې ډېر زیات تکلیف راورسېده موسی علیه السلام دا خبره وکړه دې کې چې من سفرنا هذا نصبا دې سفر مونږ ډېر زیات ستړي کړو نو لږ سات به آرام وایي چې آرام دپاره دغه ځای کې ناست شوي دي نو موسی علیه السلام اوده شو موسی علیه السلام اوده شو حضرت یوشع شاګرد و ځوان و هغه ناست دی اوس نو ناڅاپه ده وکتل چې د ده هغه کوم لوښی دی مې پکې رید کړی پروت دی مې خوځېدل شروع کړل او ټوپ یې که اوبو ته لاړ اوس د سترګو په مخ کې دا د موسی علیه السلام یو معجزه وه معجزه هغې ته ویلی شي چې عقل یې نه مني د پیغمبر د لاسه وشي د الله په حکم سره هغې ته معجزه وي یعنی عقل ترې نه عاجز وي هغه ورته د هغې دپاره چې نو څه دلیل نشي جوړولی حضرت یوشع چې دا ولیدل نو ذهن ته یې چې موسی علیه السلام ویښ کړم خو بیا وایي چې ستړي دي آرام به وکړي چې راپاسې زه به تنه بیا زه به ورته عرض وکړم نو دی چې بیا راپاسېدلي دي حضرت یوشع نه دا خبره هیره شوه چې هغې نه هیره شوه دا خبرې اترې دې خوا نورې به شروع شوي موسی علیه السلام روان شه
چې لږ مخکې تللی دی نور څو میله نور مخکې تللی نو هلته کې موسی علیه السلام ته اوس لږ احساس وشو یوشا ته یې وی چې هغه کوم پخلی دی کړی دی راواخله ډېر وخت وشو مونږ یو خو تکلیف د ستړیوالې دی او دویم چې اوس لوګه هم لګي نو راځه چې هغه وکړو چې هغه دا خبره د موسی علیه السلام کړې ده نو د حضرت یوشا خبره را یاده شوه حضرت هغه مې خو چې نو دانګلې دي تپوس ده نو کم ځای کې یا کم ځای کې ګټ لاندې چې مونږ آرام وکړو هغه ځای کې ما ولیده چې فی البحر عجبا هغه خو چې یو عجیبه غونډه کې طریقې سره ډېر عجیبه طریقې سره چې هغه واتخذ سبیله خپل لارې ونیسله فی البحر او دریاب ته ورټوپ موسی علیه السلام هم دغه خو ځای وکړه هم دغه ځای د مجمع البحرین کنه هم دغه ځای حضرت هغه د الله رب العزت بنده دی هغه سره ملاقات کولو الا واپس شي نو اوس به دغه ځای نه واپس شو او خپل چې کم د قدمونو نشاناتو قصصا هغه ته قتل او په هغه باندې روان فوجد عبدا چې واپس راغلی دی هغه ځای ته نو الله کې بیا د الله رب العزت دا بنده حضرت خضر علیه السلام ولید آتیناه رحمتا من عندنا دل مونږ ډیر لوی فضل او رحم په د باندې کړو رحمت ولا ور کړو بعض حضرات وایي چې رحمت نه مراد نبوت ده مطلب دا چې حضرت خضر علیه السلام هم پیغمبر و بعض وایي چې نه د الله یو نیک بنده او ولی و بهرحال دواړه خبرې دي قران کریم بس دغه وضاحت کړي چې رحمتا من عندنا نو د دې د نبوت چې کوم قائلین دي هغه وایي چې رحمت حضرت نوح علیہ السلام ځان لپاره استعمال کړي چې الله تعالی مالا رحمت را کړی دی رحمت نه الته نبوت مونږه مراد اغسته دی حضرت صالح علیہ السلام دا خبره کړی دا هود علیہ السلام او دې پیغمبرانو کړی دا مطلب دا دی چې د الله رب العزت طرف نه د رحمت مطلب نبوت ته چې کله پیغمبر طرف ته دی نسبت وشي او دویم نمبر باندې که یو ولی دی نو د ولی ته داسې خبرې علی پته لګي چې څنګه چې دی هغه یو ماشوم یې بیا قتل کو کشته چې هغه کې سورې وکړ داسې سيزونه که یو ولی دی د الله هغه ته د کشف په ذریعه سره دا سيزونه پته لګي خو کشف یقیني شی نه دی دې کې د غلطۍ امکان هم دی خو د پیغمبر په کشف کې هیڅ قسمه غلطي نشته نو دا هغه کشف د پیغمبر چې کوم کشف ته دا هغه خوب دی هغه ټول وحي مختلف صورتونه نو ځکه هغه وایي چې دا دې طرف ته اشاره کوي چې حضرت خضر علیه السلام هم د الله رب العزت پیغمبر موسی علیه السلام ته وی هل اتبعوک علی ان تعلمنی موسی علیه السلام ورته وی چې زه ستانه زده کړه کول غواړم پس کې علم کې چې تا ته ښودل شوی الله رب العزت دیلا تکوینی علم ورکړ یعنی یو شی مونږ ته بظاهر ښکاری چې دا کار کېدون کې دی او یو د هغه شاته د الله رب العزت کم حکمت ته هغه د هغه شاته هغه مونږ ته نخکاری نو خضر علیہ السلام لا د هغه علم الله رب العزت ورکړ او د مستقبل حواله سره خبرې هغه چې د هغه علم ورسره نو موسی علیہ السلام ورته چې زه هم تانه دای ذکول غواړم نو هغه ورته وی چې موسی د ذکر لپاره صبر ضروری دی او ما ته نخکاری چې ته به صبر وکړې نو مطلب دا چې طالب علم لا د استاد د خبرې دوران دا غنه تپوس یا د اغنه داسې خبره چې هغه بیان کې را روانه ده هغه سبق کې را روانه ده مخکې نه تپوس کول دا مناسب بلکې صبر او تحمل سره د خبره پورا اوریدل پکار دي ها چې هغه خبره پورا کی او وضاحت کی بیا پکې صفات شي بیا طالب علم دا غنه تپوس کول شي حضرت خضر علیہ السلام ورته وی وکيف تصبروا ته په هغه سیس باندې صبر څنګه کول شي چې هغه علم الله تعالی نه درکړي شریعت علم د تورات علم هغه
موسی علیہ السلام سره خدا بل علم د تکوین علم چې کم دین دا خو حضر علیہ السلام سره ته یو نوې علم زده کې انت خو په قدم قدم باندې تاسو کې چې دا څنګه دا ولي موسی علیہ السلام ورته چې ستجدونی ان شاء الله زب صبر کوم ولا اعصي لك امر او اے استاد حکم نافرمانی بنکو یعنی شاګرد له پکار دي چې د استاد د حکم او داغه د خبره چې هغه ورته سویلی دي داغه نافرمانی دي نه کوي نو بیا ورته حضرت حضر علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې صحیح ده ته زمانه ذکر کول غواړي نو فلا تسالني عن شيء ما نه تاسو نه کوي سوال بنه کوي نو فقها دلته هم دا ولیکل دي چې یو استاد او شاګرد خپل کې مخکې نه یو معاهده کول شي چې هغه ورته خپل رولز مخکې نه وي چې زما کلاس کې کینی یا زمانه دا کتاب وای نو د دې سيزونو مطلب پابندي کې دا بالکل جائز ده ولې چې حضرت حضر علیه السلام دا پابندای په موسی علیه السلام کې خو ده حالانکه موسی علیه السلام ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی چې هغه پیغمبر او نبی دی حتی احدث لك منه ذکر ها زید ارته بیان کم هغه بیا بل خبر خو تر سوچ ما نه ویری دا غینه مخکې اے موسی ته معنا سوال نه کی نو بس دا معاهده چې خپل کې وشوه بیا دینه پس د سفر روان شه او هغه سفر کې بیا د مختلف درې سيزونه ولیدل دا غي ان شاء الله تفصیل آینده آیتونو کې برازي الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى او هر کله چې ویل موسی علیہ السلام لفتاه خپل ځوان شاګرد ته لا ابرح زبنو درېګم حتی ابلغ تر دې چې زه ورسېږم مجمع د ملاوېدو ځای البحرین د دوو دریابونو او امضیا یا بروان یم حقوبا تر کلونو فلما بیا هر کله چې بلغا دواړه هغوی رسېدل مجمع زائد ملاوېدو ته بینهما د دواړو ترمنځ نسیا نو هیر که دوی حوتهما کب خپل فتخذا پس اونی بلا اغا سبیلہو لا رخبلا فی البحر فدریاب کے سربا پشاند سرنگ فلما بیا هر کلچے جاوزا دی قرآن دی تیر شول قالا ندویل لفتاہو خپل ځوان شاګرد ته آتنا راوړه مونږ ته غداءنا ناشته زمونږه لقد لقینا بېشکه ومونده مونږه من سفرنا هذا د خپل دې سفر نه نصبا تکلیف قال اغویل ارائیتا آیتا اولیدل از هر کلچی اوینا منناستو الى الصخرتی د گٹ خواتا فینی نسیتو نو بیشک ما ہیر کرو الحوتا کب وما انسانی ہو او ہیر نکڑمانا الا الشیطانو مگر شیطان ان اذکرہ چې ما ذکر کړوي د اغي واتخذا او اغونی بلا سبیلو خپل لارا فی البحر فدریاب کې عجبا عجیب طریقہ قال موسی علیہ السلام ویل ذالکا هم داد اغزائے
मा कुन्ना नबगी ची मुंग लटोलो फरतद्दा बिया अगद्वाड़ा रा वापस शवल अला आसारिहिमा पन खुद कदम खपलो कससा ची कतलिए फवजदा पस बिया उमुंदत्वई आबदन यौ बंदा मिन इबादिना जमुंग द बंदगानुना आतईनाहु ची वर्कड़े उमुंग दता रहमतन रहमत मिन इंदिना दखल जानना वअल्लमनाहु औ मुंग इल्म वर्कड़े दता मिन लदुन्ना दखल जानना इल्मा यौ इल्म क़ाल लहू उविल अवता मूसा मूसा अलैहिस्सलाम हल अत्तबिउका आया पैरवी हुकुमस्ता अला पदे खबरा अन तुअल्लिमनी चितज दकड़े माता मिम्मा द अगसना उल्लिमता चे खुदली शिविदी ताता रुश्ता सखी गड़ा क़ाल इन्नका द उमेल चे बेशक तबा लन तस्ततिया हिस कलाउ नकड़ेशी माय सबरा मा सरा सबर व कैफ तस्बिरु औ संगबत सबरो की अलामा अगस लम तुहित बिही चे इहाता न दकड़े तापागी खुबरा द पोहिदो क़ाला दोवेल सतजिदुनी तब ब्यामुमिमा इंशा अल्लाह कचरे वाड़ी अल्लाह ताला साबिरन सबर कौन के वला आसी औ ज़बना फरमानी न कौम लका अमरा स्ताद स खबरे क़ाला हिजर अलैहिस्सलाम उवेल फ़इन पस कचरे इत्तबातनी पैरवी के तजमा फला तसअलनी नो तपोस मकवा जमाना अन शैइन द हिस्सिज हत्ता तरदेचे उहदिसा ज बयान कम लका ताता मिन्हु दिक्रा द अगी जिक्र आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या